د انټرنیټ د دنیا نه هم مخکې څه شی دی میټاورس، اخر څه شی دی د فیوچر دا نوی دنیا میټاورس. السلام علیکم ملګرو، زه سلمان جان یم. که زه تاسو ته دا ووایم چې تاسو په دوبۍ کې موجود یئ او هم په دغه ټایم باندې د خپل کور والا سره په پاکستان کې هم ناست یئ، نو تاسو به په دې خبره یقین کوئ؟ نه که نه، نو دا اوس د یقین کولو خبره هم نه ده، ځکه چې داسې بالکل ناممکنه ده. خو یقین وکئ په راروانو لسو کالو کې یا د دې نه په کم وخت کې داسې کېدو واله ده. او دا هر څه به ممکن وي د میټاورس په وجه. میټا نوم خو به تاسو اورېدلی وي، فیسبوک اوس خپل نوم میټا کړی دی، خو میټاورس د فیسبوک د دنیا نه ډیره ایډوانس دنیا ده. میټاورس څه شی دی او دا به په رښتیا ستاسو دا دنیا بدله کړي؟ د دې سوال جواب به تاسو له موږ په دې ویډیو کې درکو. ویډیو مکمل وګورئ او زموږ سره اوسئ. په میټاورس ځان پوه کول دومره آسان نه دي. که په اسانو لفظونو خبره وکړو نو دا د کمپیوټر د ویجوال نوې دنیا ده. دا زموږ د سوچ نه هم مخکې د بهر د نوې دنیا خبرې کوي. میټاورس د دې کائنات نه هم د بهر دنیا خبرې کوي چې دا به یو داسې ځای وي چې دې باره کې به چا چرته هم نه وي اورېدلي. نو د لیدلو سوال خو پیدا کېږي هم نه، دا به بس یو خیالي دنیا وي. یو منټ چرته تاسو دا سوچ خو نه کوئ چې په راروان وخت کې داسې دنیا ته د تلو دپاره چرته تاسو ته د پاسپورټ، ویزې او د سرکاري ډاکومنټس ضرورت خو نشته؟ نو تاسو ته ووایم چې د دې دنیا چکر به تاسو په خپل کور کې د خپل کټ نه کوئ. مطلب دا چې ستاسو وجود به ستاسو په کور کې وي. تاسو به په دماغي طور باندې په یو داسې دنیا کې یئ چې د کومې خو د اوسه پورې څوک سوچ هم نشي کولی. په دې خیالي دنیا کې به تاسو ښه په مزې سره ګرځئ. په شاپینګ مال کې به شاپینګ کولی شئ. په دې دنیا کې خو به تاسو خریداري کوئ، خو د دې دپاره به تاسو د کریپټو کرنسي استعمال کوئ. په دغه خیالي دنیا کې اغوستلی سامان به ستاسو په اوریجنل ایډرس راځي او هر قسمه لوبې پکې هم کولی شئ. نوي نوي ملګري پکې جوړولی شئ. مطلب دا چې تاسو هغه هر څه کولی شئ کوم چې تاسو په دې دنیا کې کوئ. او دومره هم نه، په دغه خیالي دنیا کې به تاسو له یو نوی نوم درکولی کیږي او په دغه نوم به تاسو په دغه خیالي دنیا کې پیژندلی کیږئ. او چې څه تاسو په خپله زندګۍ کې کوئ یا کول غواړئ نو هغه به تاسو د میټاورس په ذریعه کولی شئ. د میټاورس دا ورچوال دنیا تاسو ته به د یوې نوې دنیا احساس کوي. اوس به تاسو دا هم سوچ کوئ چې دا ممکنه څنګه ده، او که داسې بالکل کېدو واله ده نو دا به څنګه کار کوي. د ټولو ناول خو دې خبرې له راسو چې د دې نوم چا ښودلی دی. د میټاورس نوم یو نوبل ایوارډ ګټلو والا کس ښودی دی. دا میټاورس نوی نوم نه دی، دا ښه پوره پخوانی نوم دی چې د دې مطلب په 1992 کې نیل سټیفنسن ویلی و. د میټاورس مطلب دا دی چې یو داسې دنیا چې په هغې کې خلک د ډیجیټل ډیوایسو په ذریعه یوځای کېږي. لکه څنګه چې تاسو اوس په خپل کور کې په خپل موبایل د دنیا د هرې سیمې سره خبرې کوئ، او چې د دې نه لږ مخکې لاړ شئ نو ویډیو کال او کانفرنس کال ته وګورئ، نو په دغه وخت تاسو ته دا احساس وي چې تاسو په خپل کور کې یئ او چې د چا سره خبرې کوئ هغه هم په خپل کور کې دی. خو د میټاورس په ذریعه به تاسو ته داسې ښکاري چې تاسو د چا سره خبرې کوئ هغه په هغې وخت ستاسو سره دی، خو په حقیقت کې به دواړه په خپلو کورونو کې ناست وي. د میټاورس دنیا ته د تلو دپاره به تاسو ته د یو څو ټولز ضرورت وي. د ټولو نه مخکې به تاسو له د ورچوال ریئلټي هیډ سیټ پکار وي. دا د هیډفون په شانتې یو ډیجیټل ډیوایس دی چې کوم په سترګو او غوږونو لګولی کیږي، او د دې د لګولو نه پس به تاسو ځان د میټاورس په دنیا کې وینئ. که د دې ډیوایس لګولو نه پس تاسو چرته فلم ګورئ نو تاسو ته به ښکاري چې تاسو هم د هغې فلم حصه یئ. میټاورس د دې نه هم د ایډوانس لیول ټیکنالوژي ده چې د دې مطلب دی اټومیټک ریئلټي، کوم چې د ورچوال ریئلټي ایډوانس شکل دی. څنګه چې تاسو ته پته ده چې فیسبوک خپل نوم
د فیسبوک نه بدل کړو او میټا یې کړو. په دې باره کې د فیسبوک سی ای او مارک زکربرګ ویلي وو چې موږ د فیسبوک نوم ځکه بدلو چې موږ خپل ویور د میټاورس دنیا ته بوتل غواړو، ځکه چې دا د فیسبوک د دنیا نه د ډیر ایڈوانس لیول دنیا ده. د دې پوجا مارک زکربرګ ډیر ایڈوانس پلانینګ کړی دی. هغه د میټاورس په ذریعہ باندې په خلکو باندې د ورچوال دنیا سیر کوي، بلکې هغه به خپل بزنس لا د راکټ په شانتي سپیډ هم ورکي. د هغه په خپل وینا ده چې په دې کې به هغه کریپټو لاین کرنسیانې شاملوي چې هغه به په دې ذریعہ باندې د حکومتونو د ایکو سیستم هم ډیولپ کوي. او د هغې سره د هغه دا دعوه هم ده چې په میټاورس په د ټولو نه زیات خیال د پرایوسۍ ساتلی کیږي. د هغې وجه دا ده چې په تیر شوي څه کلونو کې په زکربرګ باندې د پرایوسۍ د لیک کولو ډیر الزامونه لګېدلي وو. په ټوله دنیا کې ډیرې کمپنیانې په دې باندې کار کوي. دا هم ویلی کیږي چې د میټاورس په دنیا کې به مایکروسافټ دا مقابله ګټي. په دې پروجیکټ باندې د مایکروسافټ کمپنی ډیر په تیزۍ سره کار کوي. مایکروسافټ د میټاورس پروجیکټ لا میش نوم ورکړی دی چې د دې سره ریلیټډ یو اپلیکیشن هم په کال 2021 کې پبلش کړی و. په میش اپلیکیشن به ویورز ته هولوګرافي رینډینګ لیدلو موقع میلاویږي. دا هم ویل کیږي چې داسې ټیکنالوژي فلحال د چا سره هم نشته. فیسبوک خپل نوم میټا بدل کړو. فیسبوک په میټاورس باندې د کار کولو لپاره په تیر شوي کال کې 10,000 امپلایز هم برتی کړي دي. دا هم ویل کیږي چې په سوشل میډیا باندې فیسبوک په 1 نمبر دی، نو ځکه به په ورچوال دنیا کې هم میټاورس په 1 نمبر وي. نو دا هم ویل کیږي چې په کومه طریقه باندې مایکروسافټ په ورچوال دنیا باندې کار کوي، نو هغوی به دا بازی وړي او د میټاورس نه پس به په سوشل میډیا د مایکروسافټ راج وي. دا هم ویل کیږي چې په یو وخت کې به میټاورس د دنیا د ټولو نه د لوی کاروبار یو ځای هم وي. ملګرو، څنګه چې نن موږ په دې زمانه کې په گیمونو کې د خپلو ملګرو دپاره هتیار اخلو، کپړې اخلو او د هغوی دپاره نور اکویپمنټس اخلو، د میټاورس په دنیا کې به هم بالکل دغه شان کیږي. او تاسو به د خپل ورچوال دنیا ملګري دپاره کپړې هم اغوستی شئ او د هغوی په ویښتو باندې، د هغوی په خوراک باندې به هم په دغې ورچوال دنیا کې پیسې لګولی شئ. او د مزې خبره دا ده چې په دې ورچوال دنیا کې به هغه خلک هم موجود وي چې هغه به په دې دنیا کې دغه څیزونه خرڅوي هم. او دا هم یاد ساتئ چې میټاورس په روان وخت کې د خلکو دپاره د کاروبار یو نوې ذریعه هم جوړیږي. د دنیا څخه غټو برانډونو په میټاورس کې د شاملېدو کوششونه هم شروع کړي دي. د میټاورس په لانچ کېدو به د هغو د ورچوال دکانونه په دغه ورچوال دنیا کې په نظر هم راشي. خو دا یاد ساتئ چې دلته به خریداري په کریپټو کرنسي کې کیږي او په NFT نان فنجبل ټوکن باندې کیږي. څنګه چې مارک زکربرګ ویلي دي، یو طرف ته به خلک د ورچوال دنیا نه خوندونه هم اخلي، خو بل طرف ته به ډیر خلک په دې ورچوال دنیا کې ډیرې روپۍ هم ګټي. ملګرو، انسان د تجربو په بنیاد باندې ترقی کړې ده او په دې کې هیڅ شک هم نشته. خو دا هم یاد ساتئ چې د میټاورس د لانچ کېدو نه پس به انسانانو ته د ډیرو قسمونو مسایل هم جوړیږي. تاسو د لاک ډاون هغه ورځې یادې کړئ چې تاسو په کورونو کې بند شوي وئ. د میټاورس د راتلو نه پس به د لاک ډاون په شانتي پابندي خو نه وي او د ورچوال دنیا مزې به هم اغوستلی کیږي، خو انسانان به نور هم ځان لیمیټډ کړي. خلک به د یو بل سره میلاویږي نه، د خلکو به د یو بل سره په میلاویدو کې نور هم کمی راشي، ځکه چې هغوی به په ورچوال دنیا کې د یو بل سره میلاویږي، میټینګز به کوي، ملاقاتونه به کوي. انسانان به زیاتره ځان یوازې ساتل غواړي او داسې هم کېدای شي چې روان وخت کې به خلک په اصلي او ورچوال دنیا کې فرق هم نشي کولی. خو دا هم یاد وساتئ، فیس ټو فیس د یو بل سره د میلاویدو او د یو بل سره د خیالاتو شیر کولو جدا مزه ده. د میټاورس په دې ورچوال دنیا کې خو به تاسو د یو بل سره فیس ټو فیس یئ، خو د یو بل خیالونه، ارمانونه نشئ لیدلی چې کوم تاسو په ریل دنیا کې د یو بل سره په میلاویدو کوئ. اوس د اصلي دنیا په شان د ورچوال د دې دنیا انتظار تاسو څومره کوئ؟ او بله خبره ده چې د میټاورس دا دنیا ستاسو څومره خوښه شوه؟ خپله رایه تاسو په کمنټس کې راکولی شئ.